کو مونږه بدلون غواړو نو دا یو خبره به یاد ساتو چې وخت به اخلي، د شپې شپې ترقي نه راځي. اکثر خلک وایي که نه چې مونږ به سبا پاسېدلو چې زمونږ صحت ښه وي. نه، صحت به دې ټایم علي، تعلیم و تربیت به هم ټایم اخلي، پیسې ګټل به هم ټایم اخلي. چې کومې پیسې ډېرې زر راشي هغه ډېرې زر ځي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ګول څه ته وایي؟ د دې تعریف څه دی؟ ګول هغه څیز ته وایي چې هغه مسلسل روان وي، پروسس وي تر دې پورې چې هغه حاصل شي. د مثال په توګه باندې په دې کې دوه درې څیزونه دي. یو لومبی څیز خو پکې دا دی چې اټس ان آن ګوینګ پروسس. دا نه چې تاسو نن دلته ټریننګ لرالی او ځان له ګول سیټ کړه او سبا به ماشاءالله علامهګان شي، سبا به ښه ټیچران شي، سبا به ښه ایډمنسټریټر شي، سبا به ستاسو کور کې ښه بدلون راشي. نه، دا به وخت اخلي. 15 کاله به اخلي، 10 کاله به اخلي، 15 کاله به اخلي. پس د هغې نه به تاسو دغه شانتې ښه کېږئ. لکه زه به ته د مثال درکړم چې ماشوم پیدا شي نو اول خو هغه خپل ځان نشي ټینګولی، بیا رو 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 هغه خړپوسې کوي، بیا رو رو قدم واخلي، بیا پس د هغې نه منډې وي. بیا تاسو وګورئ چې دا کم انټرنیشنل ایتھلیټ دي او منډې وي نو دا همدغه ماشوم وي چې نن انټرنیشنل ایتھلیټ وي او عالمي سطح باندې چې کوم دی نو هغه لوبغاړی جوړ شي او منډې وهي. نو نن نه 15 کاله مخکې خو دې ماشوم خړپوسې کولې، خو 15 کاله یې واغسته چې دې انټرنیشنل ایتھلیټ جوړ شو. دغه مثال زمونږ د ادارې هم دی، دغه مثال زمونږ د کور هم دی، دغه مثال زمونږ هم دی. که مونږ بدلون غواړو نو دا یو خبره به یاد ساتو چې وخت به اخلي، د شپې شپې ترقي نه راځي. اکثر خلک وایي که نه چې مونږ به سبا پاسېدلو چې زمونږ صحت ښه وي. نه، صحت به دې ټایم علي، تعلیم و تربیت به هم ټایم اخلي، پیسې ګټل به هم ټایم اخلي. چې کومې پیسې ډېرې زر راشي هغه ډېرې زر ځي. خو چې کومې پیسې ډېر په محنت د استادانو پیسې ډېرې ماشاءالله ډېرې برکتي وي که نه، زه م استاد یم تاسو خفه کېږئ ما، نو دې پیسې ولې ډېرې برکتي وي؟ ډېر په خوارۍ باندې دغه کړي وي که نه. لکه اوس تاسو راتلی نو تاسو به ګاډي والا سره ماشاءالله ښه بارګین به کړي وي که نه. لکه داسې خو به نه چې هغه وایي چې نه 200 واخله تاسو چې به زه 800 واخله، داسې خو به نه که نه. تاسو به سره خامخا څه خبرې اترې به هم کړي وي که نه هم دې کړې کو کاکا وکړي کو ماما کړي، خو مطلب دا چې خبره خو به ستاسو وه که نه. نو خبرې مطلب مې دا دی چې د هغې وجه څه وي، ډېر په سختۍ چې یو څیز وګټلی شي که نه نو ډیفینټلی ټایم اخلي. صحیح ده که نه بچې؟ دې پسې به لګې، یعنې چې کوم مقصد دې جوړ کړه نو پرېږدې به نه، هغې پسې به لګې. لکه اوس تاسو مقصد جوړ کړئ چې زه ایم ای کوم نو بیا به ورپسې لګې، کله به غم وي، کله به ښادي وي، کله به چې کوم دی نو غلطۍ، کله به یې ټیکې، کله به څوک درپسې خاندي، کله به څوک څه کوي، ته به ترې اوړې نه، ته به هغې پسې انښتې. نو دې ته وایي پرسوټ، چې تاسو به مستقل مشکلات به راځي خو د مشکلاتو نه به مخ نه اړوئ، هغه مشکلات به زغمئ، ګرمي یخني به زغمئ، د خلکو خبرې به زغمئ او هغه خپل مقصد پسې به ځئ. نو هله به تاسو خپل مقصد ته رسېږئ. دا یو خبره یاد وساتئ، چا چې په دنیا کې خپل مقصد حاصل کړی دی که نه نو هغوی د خلکو خبرې ضرور اورېدلې دي. خلک هغې پسې خامخا خبرې کوي. ستاسو څه خیال چې ما پسې خلک خبرې نه کوي؟ خامخا را پسې خبرې کوي. زه اورمم، ما ته را رسیم خو زه پرې غوږ نه کړم. هغوی به خپل کار کوي، زه به خپل کار کوم. نو که تاسو م خپل مقصد ته ځان رسول غواړئ، چاچا، ماما، کاکا، د ترور زوی، د ماما زوی، دا به خامخا خبرې کوي. موږ به د خلکو په خبرو باندې غوږ نه ګرو، خپل مقصد به موټي کې نیسو او محنت به کوو، نو هله به موږ مقام ته رسو. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.